په ډېره موده پس زما یو زوړ صندوق ته خیال شو. هغه صندوق چې د دیوال په خوا کې چت پیت پروت و، دغه صندوق را باندې دومره ښکلې خوږ لګېدو لکه چې ده سره زما جوړې زړه رشته وي. په سوچ کې تللی وم، صندوق مې خیال لا نه راتلو، خو ما ویل ورشه لږې وګوره چې څه دي پکې. صندوق زمونږ د کور ځان له په یو ګوټ کې پروت و، په هغه ګوټ کې به اکثر مونږ کباړ غوټو. صندوق زمونږ د کور ځان له په یو ګوټ کې پروت و، په هغه ګوټ کې به اکثر مونږ کباړ غورځوو. په سوچ کې تللی وم، صندوق مې خیال لا نه راتلو، خو ما ویل ورشه لږې وګوره چې څه دي پکې. صندوق ته لاس مې کو، صندوق زما نه چوتېدو. زه پې خبر شوم صندوق د څه سامان نه ډک دی. په ډېر محنت سره صندوق مې راوچت کو ځان ته، او بیا مې راوړلو د کور میانځ کې مې کېښودلو. په یو کپړه باندې مې دوړه ښه صفا پاکه کړه، بیا مې صندوق نه دروازه په خوشحالۍ کوله وکړه. نو ته خبرې دی صندوق کې ما ته څه میلو شو؟ هغې صندوق کې مې د پلار د لاس لینده پرته وه، یو زوړ چاقو پکې و چې ما د خپل لالا پټ کړی و، ډېر بلوري پکې و چې ما په وړوکوالي کول. څه ډېرې نښې مې د پلار او څه زما پرتې وې. هغه صندوق والله څه ډېر زیات د کماله ډک و. هغه شاپر زما د شاپر کې ما ته یو کاغذ میلاو شو. نو ته خبرې دی کاغذ باندې لیکلي څه و؟ هغې کاغذ باندې زما لیونی خط لیکلی و، او دا یې ما ته رالیږلی اخري کاغذ و. دې کې لیکلي و که لاړ شه نور ما مه یادوه، زما او ستا د زندګۍ سفر بس دومره پورې و. زه مور ورکړې په یو غټه کورنۍ کې یم، ته اوس زما د شخصیت برابري مه کوه. بس ښه به دا وي چې زما نامه د خولې نه لر کا، ته داسې وایې چې مې ته اډو لیدلی نه. زما خطونه تصویرونه ته ټول وسوځوه، ما چې درکړي وو ګفټونه ته ټول وسوځوه. د نن نه پس چېرته په خیره خو ما یاده نه کې، واده نه پس چې زندګي رانه برباده نه کې. مننه. لیونی نور خو هم داسې ډېر څه لیکلي وو، خو دغه وینا زه په دې ځای مناسب نه ګڼم. اوښکې مې پاکې کړې، اوښکې مې یې شو رانه نه هغه پکې روسي یې شو رانه شیخ صاحب بخښنه غواړم. اوښکې مې پاکې کړې، ما ویل ته لیونی څه خبرې، ستا جدایۍ په ریاست رنګ په رنګ کانې کړي دي. زما وړې تنزیله ما ته په وړه خولې وویل اباجان ولې او په څه جاړې؟ ما ویل بچیه خپل غربت مې جړی، ما ویل بچیه خپل غربت مې جړی. دغه والا ویم ها کارغه والا ویم.